په خوست ولایت کې د آی آر سی همکاري موسسې له لوري ددغه ولایت د ټولو ولسوالیو روغتیایي مرکزونو سره د شپېته کلمه طبي توکو مرسته ترسره شوه. دغه طبي توکي چې د ۶.۶۶ میلیونه افغانیو معادل دي، د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یې د عامو خلکو سره د صحت په برخه کې ښه ګام بولي او زیاتوي چې له دې سره به د عامو خلکو د روغتیا په برخه کې ستونزې یو څه راکمې شي. چې په پی ایچ اس کې یو 40 کلینیک او په پی ایچ اس کې یو ولایتي شفاخانه لري، نو دغه ته ټوله دوا د میډیکل سپلای د هیلث نت طرفه سپلای کیږي چې په هغه کې 100 کلمه دوا موږ ته د یونیسف خونه او 40 کلمه خپل هیلث نت تادیه کوي. داسې خاص مشکلاتو سره نه یو مخامخ شوي. دا اضافه کاري یو قسم ته ډونیشن هغه یې کړی دی، ابتکار یې کړی دی چې د موږ ولسوالیو ته او د موږ ولایت ته دا دوا راولېږلی شي. خو بیا هم خامخا ضرورتونه شته د ژوند په ټولو مراحلو کې، داسې څه به نه وي چې ضرورت نه وي، خو په داسې لیول باندې نه و چې هلته د یو شای د بریک آوټ سره مخامخ شوی دی د ضرورت په بنیاد باندې چې دوا نه وه دوا وه. بلخوا د ولسوالیو روغتیایي کارکوونکي له همکارو مؤسسو غواړي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د خلکو روغتیا په برخه کې لا هڅې وکړي ترڅو د غریبو خلکو لاسنیوی شوی وي. او ډېره اړینه ده ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا بازور ته لوټ شي یا شفاخانې ته لوټ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نشي کړی چې د په شخصي لګښت دوایي وخوري، او دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي. موږ د درملو د ستونزې سره هېڅ نوع مشکلات هم نه لري یا د هېڅ نوع مشکلات سره مخامخ نه یو. موږ ته په کافي اندازه په خپل وخت دوایي درمل رسېدلي دي، هغه که موږ ته وي او که د موږ نه نرغون ته توضیح شوي وي. ښه کافي درمل هم لري او هیلنټ هم پوره پلان او همکاري موږ سره کړې ده او سره کیږي. د یادونې وړ ده چې په تیر کې هم په خوست کې د همکارو مؤسسو لخوا د یو شمېر روغتیایي مرکزونو سره د طبي او غیر طبي وسایلو مرستې ترسره شوې وې چې روغتیا پالانو مؤثرې بللې وې.